خدای دې د هر چا د زړه ارمان داسې پوره کړي لکه څنګه چې زما پوره کوي. یوه وعده به زما سره کوې چې ما به یوازې نه پرېږدې تر مرګه. د سړیه پاسه که نه نور د اسمان منځ ته رالوتله تر اوسه پورې ودې. ملالې سخند راونه وایي ګورې. سترګې وغړوه. ملالې سترګې خو مې داسې غړېدلې دي. ولې ملالې تا ته زما سترګې پټې معلومېږي؟ صبر وکړه اوس په دله سترګې وغړو. اوس پکې نه دا خوبونه هېر کړم. خلک د ملکونو نه واوړېده دوی لا تر اوسه پورې د خوب نه یې دغه شوي. څه حیران حیران ګورې. یا سړیه تا ته ویم دا ولې خاندې څه چل درمین شوی دی؟ بیا دا هر څه اوس خوب و؟ ما خو پوهېږه که نه څه خوب کې وایې څه چل شوی دی؟ و ظالمې تا خو زما ټوله خاني په یوه باټلۍ اوبو ویوړه. ای هی خلک د ځمکې نه اسمان ته وخته او ته له هغه شان د خوبونو په دنیا کې ګرځې چې اخر تا نه به جوړېږي څه. ولې په ما څه سوي دي؟ په ما سترګې مه راوباسه که دومره تکړې که نه زه چېرته کار روزګار شروع کړه چې نستې دروازې دې روکې شي. چپ څه درته وایم زما په سړیتوب کې ته څه شک وینې؟ په شکر دی علي چپلۍ لرم کالي لرم پر سر خولۍ لرم او په ټوله کلي کې بدماشي لرم او چای او ډوډۍ په کور کې را رسېږي. زما ماغزه خراب کړي چې زه خواري وکاږم. بخمینې لورې دا د پښتو یو شعر دی چې په صابون به یې سپینه کې بابو جانه هغه سړی هغه وړی چې رنګ یې توري په ده باندې سر مه خوږوه. ماما جانه هر وخت ته د دې طرف نیسې او زما در سره هېڅ قدر نشته. های چا رښتیا ویلي دي چې کار خپل وکړه او شابسې د بل واخله. و ظالمه که تا دا خوشي ګرځېدل پرېښو او سم سړی شوي نو یوازې زمانه د دې ټول کلي به خوښ وې. سمه ده ماما جانه چې ته وایه دا کار به زه دغسې وکړم. خو یوه خبره ده ماما ته به داسې وکړې چې بخمینې ته به ووایه چې یوه پیاله چای ورپخې کړه نو بیا به زه سوچ پر وکړم. والله که نه که یو ګوټ هم رانه وڅښې. ښه نو چې یو ګوټ چای ماته نه راکړې نو زه هم ولاکه یو کار هم درته وکړم. د دې به اوږدې پښې درته ناست یم هېڅ کاروبار به نه کوم. که چای راکوې راکړې که نه تیاره ډوډۍ د خورنو. بابا دا لا څه شی دی؟ یا الله خیر ولې څه چلو شو ماموتیه؟ خیر دی ما مې بډاډه چېرته دی؟ ما نه خو دې زړه ویستو سم به دې ویلو که چې بډاډه څه شو. خفه کېږه مه ترورې چې کله نه دې بډاډه له کوېدن کړې ده که نه قسم په خدای مونږ ته واښه هم نه اچوي. نه ماموتیه زما بډاډه زوی داسې نه دی او بیا د هغه خواښې خور زما خپله خور ده. ویم ته که هر څه وې ترورې اوسه ځای نه یې د خواښې خوا نیولې ده. خدای دې درته خیر پېښ کړي زه درنه لاړم. ها زویا ستا لپاره مې کورنی چرګ پوخ کړی دی. قربان وې ترورې قربان خو ترورې ما ویل څه قرباني خو دې نه ده کړې تاسو به څه خورئ وا چرګټو. دا خو ما نه ولیدله وایه بیا دې شکل وایه وږې سترګې ولیم شرګه بډاډه بچیا چې ورپسې دله پخې کوم. ولې څه کې ترورې ډرز ویم ژوندی دی نه یم خوښ جوړه بس دی ترورې زه باید لاړ شم بېبې مې انتظار هم کوي که نه وایه ښه ده زویا د شکې کې مې ترکاري اچولې ده چې ځان سره بیا یوسي.
किरण बچي مورې هغه ترکاري راواخله چې په ډاډه ځان سره یوسي. ډېره ښه ده مورې. منم دې ترورې څنګه بیبي را ټکالیږي. لوی سنډا شوي خو بیبي دې د خولې نه ونوته. الله لیونی شوی او کمقلې د مور نه خلک نه یارېږي نه وی نه ځوانان د هېچا نه یېرېږي پوه شوې. ته به ته نه یارېږې والله موږ خو ته یارېږو ښځه زه چې تاسو کره درشم بیا به وګورو. اجازت ده اجازت دی. بډاډه قربانه په مور دې زما سلام وایه. ډېر به ورته ووایم توبه خدایه څومره ساده دی. ترور بیبي دوا کوه زما یو ملګری د پالمر نه را روان دی او د سترګو ډاکټر دی او چې د خیره راشي که نه او ستا د سترګو علاج وکړي نو زه د الله نه دا تمه لرم چې انشاءالله تعالی ستا سترګې به بالکل ټیک ټاک شي. خدای دې بختوره شه بچې چې زما شعري جت جوړ شي نو مور د اولاد په خدمت باندې نه ستړي کېږي. بچو لام دا پکار دی چې د مور او پلار خدمت وکړي. ما لازم خدای وس راکړي چې تاسو خدمت وکړم. خدای دې وکړي زویه چې زموږ د غریبۍ په دې کور کې د خوشحالۍ مشال بل شي. ترور بیبي ته دوا کوه انشاءالله تعالی همداسې به کېږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. موسی خان څنګه چل دی؟ اړو ښکار نه چته ورکی. څه به راښکاره سو یار همدغه ستاسو د خلکو مسلې دي او زموږ پیسر دی. ښه دا راته ووایه چا خو به څه نه درته ویلي. ډېره مهرباني موسی خان ته به ژوندې او موږ ته به څوک سوی. که د توپک ضرورت او که د پیسو ضرورت زه درته تابعدار یم او بیا خو دا زما خپل کلی دی او خپل علاقه مې ده. بالکل موسی خانه ولې موږ ته معلوم نه څه شي؟ نه موسی خانه ستا بهادري او کارنامې چا نه پټې نه دي. همدغه خبره ده. تاسو اوس خپل کار کوئ او زه درسه ځم. دا خواڅه به دې مزدورانو ته د ګوړې چای هم راواستوم. درځه لکه مخکې ځه. لاړ وروره د خدای په امان. ماما سلام علیکم. چای درته راوړي د ګوړې ښه مزهداره چای. انشاءالله. استاد مخکې د خدای خیر کی. ولې خدای دې خیر کړي. څه خطر مطر خو به نه وي. استازو د دروغو سره لږه ګزاره کوه. خدای دې خو بنیاد وباسه. ما چې ول د اسمانه تندره را پرېوته او ته خبر نه یې چې موسی خان په دې وړو خبرو باندې نه بیریږي. او تا ته دا څه پته ده چې زه په څونه جنګونو کې جنګېدلی یم او لوبېدلی یم. ځه چې ځو. ما ته پته ده سړیا والله که تر اوسه پورې په چنده هم وار کړی وي تا راته د موسی خان نه راته لوی زمری جوړ کو. اوهو هغې هسې لګیا دي ګینې والله که ستا یو نوک ته مو رسي. خلک دې لګیا وي که نه خلکو ته موسی خان هم ډېر ښه معلوم دی او زما د حملو هم ورته ښه پته ده. نه نو ته اوخره قسم تا ته زما د حملو پته نه. ولې نه خان هغه د بر کلي خیرات کې یو ځای روجو ته ناست نه و. څه مطلب په خیرات کې د روجو د حملو نه زما د بهادرۍ د حملو نه. خانجي کیدای شي چې هغه وخت زه وړوکی وم. هی تقدیره دقه ځای کې خو زما نصیب خراب دی که نه خو چې د رښتیا وخت راشي نو په تا سترګې پټې شي او ژبه دې ګونګه شي. اوهو خانجي دا خو د سراسې ګپ لګو په دې ټوله علاقه کې ستا غوندې کې سړی نشته دی. و پویم در باندې شامتیا ته څه په رښتیا دومره لیونی نه چې په ارسلا خان او موسی خان کې فرق نشي کولی. د موسی خان څه دي د هغه خو خپله برخه اسمان هم نشته او زمونږ وینه خو د خانانو وینه ده. زه چې ځو حجرې ته راځه چې ځه.
وګوره دا ګودر په دې ښایسته جنکیانو باندې څونه ښایسته دی. ګلابیه درځه چې دا لار بدله کړو. تا ته خو زما غوسه معلومه ده، داسې نه یې چې دا سړی راڅه خراب نه سي. و استاد ګزاره کوه ارسلا خان سره زموږ سیمه ده، هغه په خپله لار ځي او موږ به په خپله لار ځو. شامتیا و شامتیا، کاش چې نن خو دې زما د نیکه د پیرنګیانو د زمانې هغه ټوپک راوړو، نو نن به زه داسې په آرام نه ودرېدم، حمله به مې پرې کوله او دا دواړه مې دله هلاک کول. خان چې موږ سره یې لاس بد نه دي کړي، او چې کله په حرکت پوه شو که نه نو بیا به ورسره ګورو. ستا هم دا خوښه ده چې نن زه په خپلو جذباتو کابو ساتم او دوی ته رسوونه وم. واو بس نن یې پرېږده، راځه چې ځو مړه. ګلابیه سړی خوا دې بیا را روان سو، اندازه یې راته ټیک نه ښکاري. وګوره په بډه لاس وی، زما خیال دی څه چاړه چاقو یا تماچه ده ورسره، خراب هم نه کي، پرېږده چې مخکې دوی لاړ شي. خدای دې په دا لنډه ونه غرقه، بیا غلط سوی د توپنچې پر ځای دې زما په جیب کې جراب اچولې ده. چپ سپه لا دې ووه، خانده خانده ښه خوند در سره کوي. دا وخت د خندا دی چې ته خاندې، ته نه وینې چې استاد په جنګ جهاني په میدان کې ولاړ دی او تور پورې خانده. خو دا راته ووایه چې اوس یو د تېښتې لاره راښیې. استاذو دغه لار ده، بسم الله کوه پې وردانګه. نو ستا هم دا خوښه ده چې زه په خپلو جذباتو کابو ساتم او دوی ته غږ ونه کړم. خانجي سترګې پټې کړه او زړه ورته کلک کړه، راځه چې ځو والله هېڅ هم نشته. صبر وکړه، زه په دې جیب کې ګورم ما سره د یاري یو تعویض و. هلکه پې ورځم. ورځه پې. دا لار خطرناکه ده، داسې به ولاړ سو. هلکه مورچه شه. احمدیه امن شو، شکر دی چې خدای خیر کو، ګینه ما خو ویل چې لوبه ورانه ده. وای بلا و برکت یې نه و، و دې کتې د موسی خان روب. بېشکه خانده مه، د اوس شپږې چې خاندې. راځه چې ځو. نن ټوله شپه تېره شوله، ټک خوب دې ونه کړ، اړه سترګه دې پټه نه کړله. دا دې لمر راوخته، رڼا شوله. دا واله چې وڅکمه بچې. مورې که لمر یو تیاره ړندو لپاره خو هسې شپه او ورځ یو شان ده، او بېګاه مې ټوله شپه دا سوچ کولو چې کله به زما په ژوند کې رڼا راشي که نه. نه زیه، مایوسي ګناه ده چې کوم الله پاک په تورې شپې پسې سپین سهار راوستی شي. زما یقین دی چې خدای به زما د زوی سترګې بینا کي. واله چې وڅکمه بچې، چې وڅکه. څومره بېغمه موده دی، ده سره ورڅه غم نشته دی. ای جاویدیه و د رنجو کاڼیه، ته خو په خوبونو مړېږې نه که نه؟ دا ځینې تپوسونه کوي، ورځې به او که نه معده معده به دې کي. زه مړې ستا دغه کوبا پلار لاس ازاد او تورې تېره، زه دومره د وخته نشم پاڅېدی. ځه څه تا زما پلار ته کوبا وویلې؟ و ظالمې داسې ډېر وخت د تورې نه وینې ساسي. ما خو دا خپله غندل او تنکی ځواني تا ته لوګې لوګې کا.
او هېڅ په بېګا سبا دې پوه نه شو تنکې او غندل ځواني ما ته خو پتا کې نه غندل ښکاري او نه ځواني ای د کوبا ټوکمار لوره ما پورې مه خانده ښه زه چې په لاره روان یم که نه نه ما پسې جینکۍ بلی ورانۍ بلی کیدای شي هغې وایي چې دې کلي ته ناشنا مخلوق راغلی دی راشي تماشې وکړئ درته ویم چپ ای جاویده کاکا زه خو یم نن به چوټي وکړمه په دې ملا مې ډېر درد دی وای خدای راستي خدای راستی ستا ملا یې کمه ده چې درد به کوي زه ورشه ګاټلۍ راواله هسې بچی ما ویل د کور سودا خو کمه نه ده چې راوالو ځان سره نه بابا کور کې سودا پوره ده صحیح ده که نه ډېر وخت یې ولګولو ګز هم راواله که نه نیکبخته د خپل ټکټ په حساب یې ګز کې کاکا خو د تا د ناپ نه به 1 انچ کم ناپلم دا ګز دی شکلې ونې کړم ښکلی مې جانان دی ګرځم لیونو سره څرې مې ګریوان دی ګرځم لیونو سره څرې مې ګریوان دی یاره ګلافیه ډېر سخت ستړی شوی یم ته داسې کار وکړه چې ورسه بابي ته دې ووایه چې یو ښه زبردسته پیاله چیره پخه کړه استاذه چای خو به وڅکو خو یو مشوره مې در سره کوله مشوره څنګه مشوره راته ووایه د کومې خبرې مشوره استاذه دارو په دبدبه به دې نور هم سیوا شي خو که د ملک صاحب لور سره دې واده شو خدای دې په دا خولو کې امین امین نه د ټیپر سره زه د دې یوې بلا نه تېښته راغلی یم او ته مې په بل غمړی استاذه ته زما په خبره پوه نه شوې ته مې پوهې که نه استاذه ستا په خپله کلي کې یو روب دی او د ملک صاحب یو لویه دبدبه ده او ستا د مقابلې به اړه څوک وینه نو داسې به ستا په خیال اوسي ولې به نه کېږي او که داسې وشو که نه نو بیا ګوره او د لوی شان مالک به شي د هر چا په خوله باندې به ستا نوم وي شیلا بچې و شیلا بچې دا دی بابا جان چې مې راوړه نن خو د چاو نه لویه کیسه جوړه کړه زر کوه کچرو ته روان یم دا واخله بابا جان نن مې درته ډېر ښایسته چای جوړ لویه شي بچې لویه شي بچې واقعي بچې نن د په چاو کې د خواږو نه زیات د مینې خواږه دي